شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. السلام علیکم مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم او په دې تمه یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به یې. مینوالو، زمونږ د عیني پروګرام مرام مقصد دغه دی چې موږ د ځان سره شاعران، لیکوالان، ادیبان راواخلو، د هغې غږ، د هغې احساسات او د هغې جذبات تر تاسو در ورسوو. نو په دغه لړ کې را سره په عیني خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو تکړه شاعر دی. دومره به ووایم چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. ډېر محترم او ډېر ښاغلی اکرام سودایي صاحب را سره په دغه خپرونه کې ناستی کې راځئ چې هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر محترم او ډېر ګران اکرام سودایي صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېر مننه نادان صاحب، خوشحاله اوسئ، الله دې مل شي. اکرام سودایي صاحب، داسې به هم ډېر ملګري پیژني ځکه چې د پښتو ادب دپاره مو ډېر زیار کړی دی، ډېر کړاو هم کړی دی. خو بیا هم زموږ د عیني داسې مینوال شته چې هغې ستاسو نه دي خبر. نو د داسې مینوال دپاره مو که خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. ډېره مننه. زما خپل نوم اکرام الله دی او د اکرام سودایي په نامه باندې مې په ادبي دنیا کې خلک پیژني. په دې یو شناخت لرم. پېښور کې پاتې کېږم. په کام مومند یم د مومند جنسۍ او پښتو کې مې ماسټر کړی دی. د پښتو ادب سره علاقه لرم او تر اوسه دغه سفر لا روان دی، ادبي سفر. لږ یم زده کړه کوم. ډېره ښه ده. سودایي صاحب، دا هم راته څرګنده کړی چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی او داسې څه حادثه مخته راغلې وه چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړی؟ یاره داسې حادثه خو خیر نه وه، خو بهرحال د جراثیم وي، د ازل د شعرونو د انسان په وینه کې وي او دغه جراثیم زما په وینه کې هم و. تقریبا زما په ان باندې د 2008 نه زما په خیال چې ما غزل باقاعده آغاز کړی و. او سودایي صاحب، دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ سره سره تاسو نثر هم لیکئ او که نه؟ یاره نثر خو داسې کوشش مې نه دی کړی، ولې چې ښه نثر لیکل ګران کار دی، نو داسې توازمایي ما نه ده کړې په نثر باندې. سمه ده. اکرام سودایي صاحب، دا راته ووایه چې کوم کتاب مو چاپ دی او که نه، او که نوي چاپ نو څه اراده مخکې لرئ؟ کتاب خو ولا مواد را سره ښه برابر دي، خو داسې اراده ورته نه لرم فلحال. زه یم چې ښه په کلار به چاپ کړو، ولې چې دا د تادیه کار نه دی، زه یم چې په کلار یې چاپ کړو. او ډېره ښه ده. اکرام سودایي صاحب، دا هم راته ووایه چې اوس زلمی کل کوم لیک کوي او کومه شاعري کوي، د دې نه تاسو څومره مطمئن یې؟ یاره ماشاءالله په زلمي کل کې ښه ښه لیکوالان شته دی او زه وینم چې په راتلونکي وخت کې پښتو ادب ډېر مخکې لاړ شي. نو ډېر متاثر یم د بعضو لیکوالانو نه، نو ډېر ښه روان دي. ستاینه یې کومه د زلمو لیکوالانو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ځوابونه م راکړل اکرام سودایي صاحب. زموږ مینوال به هم تمه کوي چې موږ به د اکرام سودایي صاحب نه خوندور شعرونه اورو، نو خپل خوندور شعرونه ورته ډالۍ کوي. اواز هم لږ اوچت غزل دی، مطلب ده چې پوی پرې نشوم یو خیالي رنګین سراب و. پوی پرې نشوم یو خیالي رنګین سراب و، حقیقت کې زندگی رنګین سراب و. او شعر دی چې دا زما او ستا همه وعدې دروغ وي. دا زما او ستا همه وعدې دروغ وي، دا زما او ستا یاري رنګین سراب و. دغه شعر بیا ووایه. دا زما او ستا همه وعدې دروغ وي، دا زما او ستا یاري رنګین سراب و. او هغه ښکلې ګل ځواني لاړله خاک شوه، هغه ښکلې ګل ځواني لاړله خاک شوه، هغه ښکلې ګل ځواني رنګین سراب و. او شعر دی چې مننه، بس تکمیل د خپل خواهشو نور څه نه و. بس تکمیل د خپل خواهشو نور څه نه و، مایکده جام او ساقي رنګین سراب و. بس تکمیل د خپل خواهشو نور څه نه و، مایکده جام او ساقي رنګین سراب و. او شعر دی چې دومره ولې دې خپل ځان ته جوختولم، دومره ولې دې خپل ځان ته جوختولم چې زما وجود فاني رنګین سراب و. دومره ولې دې خپل ځان ته جوختولم چې زما وجود فاني رنګین سراب و. او د مقطع شعر دی پکې چې هغه سترګې چې چینې د محبت وي، هغه سترګې چې چینې د محبت وي،
هغه سترګې سودایي رنګین سراب ډېر ښه دی ډېر الله داسې ډېره نور مننه. شعرونه مینوال ته ډالۍ کړي چې خوندونه ترې واخلي. دا یو بل غزل دی ارشاد. فنا کېدونکی وم بقا زما اختیار کې نه وه فنا کېدونکی وم فنا کېدونکی وم بقا زما اختیار کې نه وه سا د وتو شی و او سا زما اختیار کې نه وه واه واه ډېر ښه دی فنا کېدونکی وم بقا زما اختیار کې نه وه سا د وتو شی و او سا زما اختیار کې نه وه او ما ځان کلک کړی و خو بس هغه منظر داسې و ما ځان کلک کړی و ما ځان کلک کړی و خو بس هغه منظر داسې و سترګې مې ډکې وې جړا زما اختیار کې نه وه واه واه ډېر ښه دی او شعر دی چې د چا مړو سترګو ضیافت د یارانې راکوو د چا مړو سترګو ضیافت د یارانې راکوو وایزه یاره دا ګناه زما اختیار کې نه وه واه واه ډېر ښه دی د چا مړو سترګو ضیافت د یارانې راکوو وایزه یاره دا ګناه زما اختیار کې نه وه او څه ناشنا شان اندېښنې مې وې میشته په ذات کې څه ناشنا شان څه ناشنا شان اندېښنې مې وې میشته په ذات کې ځان بچ کېدل دې بلا زما اختیار کې نه وه واه 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 او ډېر ښه دی. شعر دی چې وبخه ډېر دا چې د څه تقاضا ستا ولما شعر دی چې ډېر وبخه ډېر دا چې د څه تقاضا ستا ولما زه بې اختیاره ومه دا زما اختیار کې نه وه واه واه وبخه ډېر دا چې د څه تقاضا ستا ولما زه بې اختیاره ومه دا زما اختیار کې نه وه او د مقطع شعر دی پکې چې ما غوښته شپه د وصال تر کاله وغځېږي ما غوښته شپه د وصال تر کاله وغځېږي سودایي سترګه د سبا زما اختیار کې نه وه واه واه ډېر ښه ډېر الله اکرام سودایي صاحب که مونږ تر سبا هم کینو تاسو نه شعرونه اورو نو مونږ به نه مړېږو په چې بس لګیا به او خو زمونږ د پروګرام دغه وخت ډېر مختصري نو په دې زړه مو نه کېږي خو بیا هم د هر یو پروګرام خپل اختتامي نو ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې مونږ سره په دغه پروګرام کې ناستی وکړو مونږ له خپل قیمتي وخت راکړو تاسو نه هم ډېره مننه چې دا مرکه مو راسره راجوړه کړه وخت مو راکړو په الله ګران شي ډېره مهرباني تاسو هم مننه مینوال دغه ورا سره په ننني آینې خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ښه شاعر اکرام سودایي صاحب چې تاسو ترېنه ډېرې ګټورې خبرې او خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناست ملګري او کیمرمین سنان مومن له ورکړې اجازت د لوی الله په امان